ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. په اهل الکتاب کې ډېر خلک د خپل نفسینې د حسد په وجه د حق د واضح کېدو نه بعد هم د ارزو لري چې د ایمان راوړل نه پستو سي بیا کافرون کې نو معافي کوي او مخ تر وړاوي تر هغه چې الله تعالی خپل حکم راوړي بشک الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او توس المنز قیموي او زکات ورکوي او هر هغه نیکی چې توسې د خپل ځونینې د پورا مخ کې لږی هغه به د الله تعالی سره پیدو کوي بشک الله تعالی هغه عمل لره شل دین کوي چې توسې کوي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او دوی اهل الكتاب یای جنت ته به هیڅ کله هم څوک داخل نشي مگر هغه څوک چې يهودي وي یا نصراني دا د دوی باطل ارزوګونه دي ته ورته ویا په دې دعوا خپل دلیل راوړی کته سي رښتینی. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ویلنا چا چې خپل مخ د الله تعالی تابع کړ او نیکی کوین کوي نو د هغه د پورا د خپل رب په نس اجر دی او په دې باندې نه هیڅ ویرشته او نه بده غمجن.